سلامونه دوستانو، د نن ورځې تازه لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي دفاع لپاره نوی سیستم پاله شوی دی. دا د راکټونو او میزایلو د دفاع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ ګټور ثابت شوی سیستم دی او پر جګړه ییزو اثراتو باندې مثبت اغیزه لري. د امنیتي بنسټونو عمومي ویاند حجمل شینواری تیرو 4 ورځو کې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د هیواد په 25 ولایتونو کې د 140 مختلف عملیاتو په پایله کې د دښمن 1120 تنه غړي وژل شوي دي، 651 تنه ټپیان شوي دي او 42 تنه یې ژوندي نیولي دي. ولسمشر غني نن سهار د ملي دفاع وزارت په څوک او ادارې په مرکز کې د هیواد د سویلدي زون امنیتي وضعیت وارزاوه. ولسمشر ماڼۍ وایي په دغه ناسته کې ولسمشر غني د هیواد د سویلدي زون مسؤلینو او هلته میشتو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د خلکو د دفاع او د دښمن د تحرکاتو د دفاعي او شنډولو په هکله لازمې لارښوونې وکړي. د ولسمشر ویاند مرستیال وایي طالبان نور باید د عامو خلکو د وژلو څخه لاس واخلي او د سولې خبرو ته حاضر سي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملي ګامونه پورته کړي دي. اوس د دې وخت را رسېدلی دی طالبان د تاوتریخوالي او د عامو وګړو له وژلو څخه لاس واخلي او د سولې خبرو اترو ته حاضر سي. د تخار ولایت پولیس وایي چې تېره شپه طالبانو د چشمه شیر، ابدال، کنجک سرای، سنگ او د کله ژوبن له اړخونو د تلوکان پر ښار بریدونه کړي وو چې د افغان ځواکونو له لوري په شا وتمبول شول. د پولیسو په خبرپاڼه کې راغلي دي چې په دغه نښتو کې 40 طالبان وژل شوي دي.